که انشاءالله درسونه ابتدایي و فکر نه کوم چې په هغې کې کومه ستونزه وي نو هغه نسبتا مهم دي. بیا هغه مرګلو دپاره خو بیخي مهم دي چې هغه د ساختماني کارونو کې فعالیت کوي، یعنی کنسترکشن یا دغسې یعنی کورونه جوړوي، یا د دوبۍ او عربو یا سعودي او کویټ دغه حدادي ورته وایي فکر کومه چې دغه کوي. نو هغې دپاره د اتاقونو دپاره how wide is it, how high is it, how مثلا دوی دغه اصطلاحات کاروی شي، ډېر په درد خوري چې it is مثلا 60 centimeters high, it is 60 centimeters wide، یا it is 2 meters wide، it is 2 meters high. نو دغه موارد او دغه سوالونه او دغه ځوابونه چې موږ په تیر درس کې پرې خبرې وکړې یغو دپاره نسبتا ګټور تمامېدای شي. اوس نن مرګلو چې ما کومه موضوع انتخاب کړې هغه د how او has او had دې په باره کې دي چې دا مین وربونه دي، او کله چې دې سره to استفاده شي دوی معنا بدلیږي. نو نن انشاءالله په دې باندې مفصلې خبرې کوو. مرګلو موږ د درس لړۍ هغه ځای ته رسېدلی دی چې وروسته د دې نه به موږ خبرې په انګلیسي ژبه شروع کوو، یعنی کوشش کومه چې وروسته د دې نه دغه درسونو تدریس یا موضوع د تیر شوي درسونه چې کله تکراریږي دا په انګلیسي شروع کړو، ځکه دې کې سختي نشته. هغه ټول کلمات او اصطلاحات چې تر اوسه پورې موږ کارولي دي هغه مو په انګلیسي، ولو که سمپل پریزنټ ټنس، سمپل پاست، سمپل فیوچر یا پریزنټ کنټینیوس ټنس، نو دا خو تاسې هسې دا د په انګلیسي کې زده دي. نو کله چې زه تاسو سره په انګلیسي خبرې کوم نو ممکن داسې ووایم چې dear brothers and sisters, we discussed about 4 tenses: present simple tense or simple present tense, simple past tense, simple future tense, and present continuous tense. These 4 tenses are very important because when we talk about something, we will either talk about something in the past or in the present or in the future or in continuous tenses. So these 4 tenses are very important to know about. So after that I will start teaching to the students in English language. نو د دې په خاطر مرګرو چې دغه درس په انګلیسي شروع کیږي، وروسته د دې نه ورو ورو به موږ خپله طریقه د انګلیسي ژبې ته ځي، کنورسیشن باندې به تاکید زیاتیږي. نو مرګرو نه مې خواهش دا ده چې د کوم درسونه ما تر اوسه پورې ویلي دي یو مرور بیا هم پرې وکړي، ځکه چې د ټنسونه چې کوم مې دا ډېر مهم دي. And besides that you should learn the sentences like affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and negative interrogative sentence. These 4 kinds of sentences are very important. Our third information question, as we talked about 9 information questions, these are very important. You can use these 9 information questions in any of the tenses and in any of the sentences that we talked about. نو مرګلو د دې په خاطر چې موږ بعدا مستقیما د درس تشریح په انګلیسي ژبه شروع کوو، نو تاسې بیا هم هیله کوم چې دغه ټنسونه او سنټنسونه او دې ترڅنګ انفارمیشن کوېشنې او مهم لا ډېر دا چې موږ په اکشن او سټیټ اف بینګ یا سچویشن باندې خبرې کړې دي، نو تاسې به د هر سمپل ټنس کې د اکشن او سچویشن دواړو موضوعاتو باندې یعنی یو تمرکز کوئ. نو مرګلو زه اوس کمره اړوم مستقیما تختې ته چې درس شروع کو. ما نه یقین وکړه چې دا نه پیږم چې نن تاریخ د مارچ 4 تاریخ دی. نو زه کمره اړوم مرګلو تختې ته، نو درس به شروع کو. فکر کوم چې نن د 3 میاشتې یا مارچ 1 تاریخ به وي انشاءالله العزیز. زه خدای دې وکړي چې غلط نه وي مرګلو، زه به 1 تاریخ ولیکم 3 میاشتې یا مارچ 1 تاریخ 2019 کال. مرګلو اوس نوی درس چې کوم زه د هاو هاس هارد په باره کې که تاسو ته فکر مو وي، ما یو وخت یو څو خبرې کړې وې. یو خبره مې دا کړې وه چې د پوزیشن یا ملکیت یا مالکیت چې کله موږ ښیو په 4 شیانو یې ښیو. یو مې درته ویلي و چې یا به پوزیسیو adjective استفاده کیږي چې ما یا ور یور دیر هیسریټس دا موږ ویلي دي، یا به پوزیسیو ایس استفاده کیږي چې سنګولر پوزیسیو اس پلورال پوزیسیو اس دا موږ ویلي دي، او د 2 باقي نوره چې یا به پوزیسیو پروناون استفاده کیږي او یا به دغه ځینې وربونه مین وربونه چې هغه پوزیشن یا ملکیت ښیي یا استفاده کیږي چې د 2 موږ نه دي ویلي. اوس دغه هو حس چې دی دا د ملکیت دپاره کارول کیږي. زه دا مین ور په صفت دا درته ښیم. نو مرګلو اول دا چې هاو او هاز دی دا د ملکیت دپاره کارول کیږي. هاو او هاز دا
دا how او has د ملکیت یا پوزیشن دپاره یعنی پوزیشن دپاره کارول کیږي. پوزیشن دا معنا چې ملکیت یعنی چې مالک ښیي، چې څښتن ښیي د یو شي. how او has دواړه مرګلو لرلو ته وایي. how او has دواړه لرلو ته وایي. نو تاسو ته ما مخکې نه ویلي وو چې کله دوه کلمې واحده معنا افاده کوي نو حتما یو توپیر پکې وي، یو فرق لري. نو فرق چې څه دی؟ فرق دا دی چې مرګلو have چې دی دا د پلورل سره استفاده کیږي، پلورل دپاره، او has چې دی دا د سینګولر یا د مفرد دپاره کارول کیږي. نو دا د جمع دپاره او دا د مفرد یا واحد دپاره کارول کیږي. مرګلو یو شي ته مو فکر وي چې کله زه وایم چې پلورل، نو پلورل کې دغه آی شامل دی، یا دغه آی سبجیکټ پروناونس چې دی یعنی زه دپاره یا د متکلم مفرد دپاره چې کله کارول کیږي، نو مرګلو د آی دپاره یا دا چې مستقل ورب باید وجود ولري، او که مستقل ورب وجود نه لري نو د آی دپاره په ټولو مواردو کې نه ولی په اکثره مواردو کې د جمع ورب کارول کیږي. نو یعنی مطلب دا چې آیم ولو که مفرد دی خو د آی دپاره د جمع یعنی have کارول کیږي دغه مین ورب په ډیرو مواردو کې. مثلا که دو ډزم ورکه د آی دپاره دو یعنی د جمع ورب کارول کیږي کوم اگزلری ورب چې دی. نو آی دا په خاص په هغه کې نه دی مرګلو، په انګلیسي کې، په عربي ژبه کې، حتی قرآن کې ډیرو مواردو کې یعنی چې کوم استفاده شوی دی د متکلم مفرد دپاره د جمع صیغه استفاده شوی دی، استفاده کیږي. دا د احترام په خاطر هم کیږي، ځینې احترام په خاطر د آی سره د جمع کلمه استفاده کیدای شي. نو اوس مرګلو راځم how او has لرل دا د ملکیت دپاره کارول کیږي، خو فرق دا دی چې د آی اوس که زه ولیکم چې وبخښئ زه به د مرکر چینج کړم، د مرکر رنګ هغه دی. اوس که زه ووایم چې مثلا آی وي که ښی درته ساده کړم یو دی، دغه سبجیکټ پروناون چې دی دغې ټولو سره have استفاده کیږي. مرګلو I have زه لرم، we have موږ لرو، you have ته لرې، they have دوی لري. نو د دغو دپاره یا دلته ولیکم چې علي and محمود have، علي او محمود لري. دا مې چې دوه نومونه سره یو ځای کړه نو دا هم جمع شوه، بیا به دې دپاره have کاروو. نو مرګلو آی وي دې سره have کیږي. او باقي چې هغه third person singular دی دغه he she it دغو سره چې شی کارول کیږي has. نور لرلو ته وایي he has هغه لري، she has هغه لري، it has هغه لري. اوس به مرګلو زه دغه تاسو ته په جملو کې استعمال کوم چې تاسو ښه ذهن پې خلاص شي چې یعنې څنګه چې اوس به زه درته ووایم چې څنګه کارول کیږي. I مثلا have زه لرم، I have two brothers زه دوه ورونه لرم، I have two brothers. وګوره مرګلو I have two brothers زه دوه ورونه لرم. I have two sisters زه دوه خویندې لرم. How many sisters do you have? I have two sisters. وګوره how many موږ ویلي دي مرګلو هیڅ مشکل نشته. How many friends do you have? I have 16 friends. I have 100 friends. نو مرګلو دغه دا معنی چې لرل د هاي سره we have موږ لرو. We have two teachers. موږ دوه we have two pens. We have two books. We have two notebooks. We have two balls. We have two pens. موږ دوه قلمونه لرو. She has کله مې چې she ویلې مفرد دی مرګلو بیا به د have په ځای has استفاده کوئ. She has six teachers. She has 6 pens. She has 6 books. نو مرګلو تاسو کوئ شئ چې یعنی has او have وکاروئ. خو دې ترڅنګ چې مرګلو ما که فکر مو وي مثبتې جملې وکارولې، تاسې کوئ شئ چې منفي، خو یو شي ته مو فکر وي منفي جمله کې ما تاسو ته قاعده درکړې وه چې تاسې به منفي کې همیشه ناټ استفاده کوئ، او ناټ به چیرته استفاده کوئ؟ د اګزلري نه وروسته، اګزلري نه شاته.
نو دا مرګلو سمپل پریزنټ ټینس دی په دې کې اګزلري نه تر سترګو کیږي ما مخکې درته ویلې چې هاو او هاز د ګرامر له نګاه نه مین ورب دی مین ورب او په بریټیش کې کله چې دې ته د اګزلري نسبت کیږي نو بریټیش کې ناټ د هاو نه شاته کوي یا د هاز نه شاته داسې وایي I have two brothers I have not two brothers زه دوه ورونه نه لرم I have not two brothers په بریټیش کې البته په امریکن انګلیش کې how has مین وربونه د اګزلري نه دي نو ما درته وی چې ناټ به د اګزلري نه وروسته کاروي ته باید مرګلو تاسو باید پوه شئ چې دا سمپل پریزنټ ټینس دی د سمپل پریزنټ ټینس د اکشن لپاره اګزلري وربونه do او does دي do او does دي دا دو چې دی د جامع دپاره یعنی I, we, you, they, he, she, it دپاره او does چې دی د سینګولر دپاره یعنی he, she, it دپاره کارول کیږي نو موږ به څنګه زه په امریکن کې به داسې وایو I have two brothers I do not do مې چې پیدا کړو ناټ خو خپله پسې اچومه I do not have two brothers زه دوه ورونه نه لرم I have 6 brothers زه شپږ ورونه لرم I do not have 2 brothers I have 6 brothers خدای دې وکړي چې په دې ټکي پوه شوي وای او بل مهمه خبره مرګرو بله مهمه خبره د ډس په هکله که فکر دی په سمپل پریزنټ ټینس کې ما درته وویل چې خاص په سمپل پریزنټ ټینس مثبته جمله کې د تھرډ پرسن سینګولر سره ورب یا ایس خوري یا ای ایس خو ما درته ویلې چې کله ډز راشي ډز بیا ورب ایس یا ای ایس نه خوري ځکه چې دغه ډز په حقیقت کې دغه ډو دی دا ډز هم ډو دی همداسې ډو دی خو په او ختم شوی دی د سینګولر دپاره ای ایس خوړلی دی نو ډز شوی کله چې دغه دا ډو ډز شو نو بیا ضرور نه دی چې ته د سینګولر دپاره ورب ته ایس یا ای ایس واچوی مطلب مې چې شی مطلب دا دی she has 6 books که دا زه منفي ته بدلومه she سره ډز راځي she does نو چې ډز راغو دلته ناټ اچومه she does not she has 6 books she does not have مرګلو چې فکر مو بیا has ونه چوي ولی ځکه چې دغه ډز د سینګولر دپاره راځي دغه کفایت کوي دا قاعده په ګرامر کې دی چې هر کله د سینګولر دپاره یو داسې ورب راشي چې په سینګولر دلالت وکړي دویم سینګولر باندې دلالت نشي کوي دویم به همیشه پلورال ته بدلیږي نو she does not have 6 books هغه شپږ کتابونه نه لري نو مرګلو هدف مې دا و چې کله ډز راغلو تاسو بیا هز د سینګولر دپاره هز نشئ کاروی بلکې هاف به کاروی دا په ډیرو مواردو کې هم داسې دی یعنی کله ځکه she speaks English she does not speak English نو بیا مو د سپیک نه اس لري کړو ځکه چې سینګولر ډز راغلو ډز چې راشي بیا هغه پلورل استفاده کیږي ښه دا مرګلو داو نو تاسو انفارمیشن کوشن کې تاسو لکه ما در چې how many brothers do you have how many brothers do you have how many brothers ښه اوس ګوره که انفارمیشن کوشن یې مرګلو how many څومره how many brothers څومره ورونه do you have څومره ورونه ته لرې خو ګوره مرګلو که زه دا وایم how many brothers does do نه کومه does کوم چې does یا به he راځي یا به she راځي یا it how many brothers does he have نو دا به بیا has نه کاروی دا به have کاروی ولې چې دلته does راغلی دی خدای دې وکړي چې دې باندې پوه شوي وای اوس مرګلو یو بل پړاو ته ځمه د دې مزي ته د دې سمپل پاست ټینس موږ ویلی دی نو د how has دویم فرم چی شی دی had دا منه چې دا په ماضي کې استعمالیږي ماضي یا تیره شوي یا پاست ټینس کې have has په پریزنټ ټینس کې استعمالیږي او had په ماضي کې استعمالیږي یعنی تیره شوي ما درته وایي چې پاست یا تیره شوي زمانه هغې زمانې ته وایي چې یو کار په تیر شوي کې شروع شوی وي ختم شوی وي یعنی اوس نه وي زه داسې وایم داسې او بل دا چې had د سینګولر او پلورال ټولو سره کارول کیږي ځکه چې دا یو ګوره ما ولیکلو د have هم
د هوم دویم فرم حرف دی د هضم دویم فرم حرف دی نو دا معنی چې حرف دی I B U D H It سینګولر پلورل ټولو سره استفاده کیږي مثلا I had دا معنی چې ما لرل یا ما لرلو I had 2 brothers ما دوا ورونه لرل ځکه دا ماضي شوه I had 2 brothers ما دوا ورونه لرل دا معنی چې اوس یې نه لرم I had 2 brothers but now اوس I have 1 brother زه اوس یو ورور لرم I had 6 sisters but now I have 3 sisters ما شپږ خویندې لرلې خو اوس 3 خویندې نو هر دا معنی په ماضي کې ماضي دپاره کارول کیږي هغه پوزیشن او ملکیت ښیي خو د هو او has سیکنډ فارم دی یعنی ماضي کې کارول کیږي نو څنګه به مرګلو اوس که دا منفي ته بدلوئ چې ما نه لرلې په بریټش کې دا هغلته ناټ کارول کیږي بریټش کې I had not 2 brothers ما دوه ورونه نه لرل خو امریکن کې داسې نه دی امریکن انګلیش کې دا past tense دی simple past tense د simple past tense to د auxiliary چې دی هغه did دی ځکه did د do does دویم فرم دی دا خپله did دویم فرم دی د څه شي د do does نو د do does چې دویم فرم دی ما څنګه به وایي I did چې did راغو دلته به ناټ واچوئ I did not ما نه خو اوس به د هټ څنګه کوي مرګلو ما درته وویل چې کله ډیټ راشي بیا دویم بل فعل چې استفاده کیږي مین ورب هغه به اول حالت ته ځي دا به مرګلو تاسو اول حالت ته بوځئ ځکه چې ډیټ خپله سیکنډ فارم اف ورب دی نو دلته بل سیکنډ فارم اف ورب یا گنجایش نه لري نو I did not have 2 brothers ما دوه ورونه نه لرل دا مرګلو Kamazi ki in question ki information how many brothers how many friends how many teachers how many brothers did you have last year مuk simple past tense ډېر ښکلی تشریح سره ویلی دی هېڅ مشکل نشته how many friends did you have did راغلی دی how many friends did you have last year تا تیر کال څومره ملګري لرل I had 6,000 friends last year ما تیر کال 6,000 ملګري لرل دا معنی چې اوس 6,000 نه لرم but now I have 100 friends خو اوس 100 لرم ښه نو ما دام د شي په دا اوس مرګلو how has had دا ډېر مهم دی دې باندې مو خبرې وکړې اوس ځمه یو د دې سره کله کله مثلا ما درته وویلې چې have دی how معنا لرل خو دې سره چې to اضافه شي فرق کوي معنا یې has معنا لرل خو دې سره to اضافه شي فرق کوي معنا یې او had معنا لرل خو ماضي کې دې سره to مرګلو have to یا has to دا معنا چې باید او had to معنا باید خو دا په ماضي کې استفاده کیږي ځکه چې ما درته وویل چې had ماضي لپاره نو اوس دا زه نه لیکمه have لرل has لرل have to has to دا معنا چې باید کله چې to کلمه ورسره راشي دا معنا یې تبدیلیږي have to معنا باید دا د جمع دپاره ځکه هغه have د جمع دپاره دا د مفرد دپاره او had دا د ماضي دپاره دواړو دپاره had to په ماضي کې ته باید نو مرګلو زه وایم چې you have to ځکه you سره have راځي د جمع دا جمع دی you have to learn English you have to learn English دا مرګلو د have to has to اکثره دا د obligation دپاره استعمالیږي obligation یعنی لزوم دپاره لزوم یا وجوب دپاره وجوب نو مرګلو لزوم یا وجوب دپاره have to یا obligation دپاره you have to learn English دا معنا چې you are obligated to learn English you have to learn English ته باید انګلیسي زده کړې you have to pray 5 times a day ته په ورځ کې باید 5 وخته لمونځ وکړې you have to pray 5 times a day it means that you are obligated to pray 5 times a day
You are supposed to pray 5 times a day. دا معنا چې ته مکلف یې چې په ورځ کې 5 وخته لمونځ وکړې. نو have to باید او has to د مفرد دپاره چې شی has to. مثلا she has to هغه باید respect her culture, respect her parents. She has to respect her parents. هغه باید د خپل مور او پلار څه وکړي؟ احترام وکړي. She has to respect her parents. هغه باید د خپل مور او پلار څه وکړي؟ احترام. نو she singular دی ځکه مې has to استفاده کو. مرګلو په ماضي کې ما باید داسې کړی وای. زه تا ته وایم مثلا تا پرون ما سره کار و، باید ما تا ته زنګ کړی وای خو زنګ مې ونه کړو او زه باید ووایم چې I had to call you yesterday. ما پرون باید تا ته زنګ وهلی وای. ما باید call you yesterday. ما باید تا ته پرون زنګ وهلی وای. دا معنی چې پرون ما تا ته زنګ نه دی وهلی خو باید وهلی مې وای. You had to go to school yesterday. ته باید پرون مکتب ته تللی وای. You had to go to school yesterday because you had exam yesterday. You had to go to school yesterday because you had exam yesterday. ته باید پرون مکتب ته تللی وای ځکه چې امتحان دې لرلو. had to باید. یو بل مهم ټکي ته مرګرو اشاره کومه. دا خو ټوله ما په دغه مواردو کې په اکشن باندې خبرې وکړې، نه سیچویشن یا state of being. راشه څنګه state of being واچوو. state of being چې اچوئ مرګرو دغه has to، دغه have to، دغه had to هیڅ فرق نه کوي. دا شاته به چې شی واچوئ be، ځکه د be سیچویشن دپاره کارول کیږي. بیا به چې شی اچوئ noun یا به صفت اچوئ یا adjective داسې شی. مثلا زه وایم you have to be nice. You have to be nice. ته باید ښه واوسې، ته باید اخلاقي واوسې. You have to be nice. You have to be on time. You have to be polite. ته باید ادب کې واوسې. You have to be polite. ته باید مؤدب واوسې. You have to be on time. ته باید په خپل وخت واوسې. She has to be nice. She has to be on time. نو دا د سیچویشن دپاره مې قاعده درته ولیکله یا state of being دپاره به تاسو شاته چې شی اچوئ be اچوئ. اوس مرګلو ځمه دویم د درس بلې برخې ته چې هغه کین کوډ دی هغې ته داخلیږم. خدای دې وکړي چې دا مو زده کړي انشاءالله فکر نه کوم په دې کې کومه ستونزه وي. مرګلو کین او کوډ ته داخلیږم. کین معنا دا چې کولی، دا د ابیلیټي دپاره استعمالیږي. څه شي دپاره؟ ability معنا قابلیت دپاره استفاده کیږي یا وړتیا، استعداد، قابلیت دپاره استفاده کیږي. خو څه رقم ته قابلیت؟ د present ability دپاره استعماله کیږي، یعنی د حاضر قابلیت دپاره. دغه کین چې دی مرګلو د I, we, you, they, he, she, it singular plural ټولو سره استعمالیږي. کین د present ability دپاره کارول کیږي، یعنی د حال یا د حاضر قابلیت دپاره. اوس چې ته څه قابلیت لري هغې دپاره کین استفاده کیږي ټولو سره. I, we, you, they, he, she, it سره. مثلا I can، دا simple present tense کې استفاده کیږي ځکه present ability ورته وایي. I can، زه کولی شم. څه شی؟ دلته verb واچوه. I can speak English. زه د انګلیسي خبرې کولی شم. I can speak English. I can play cricket. I can speak Arabic. I can teach to the students. I can learn English. زه انګلیسي زده کولی شم. No, I can speak English دا معنا چې I have the ability to speak English. Yeah, I am able to speak English. دا معنا چې زه قابل د دې یم چې انګلیسي خبرې وکړم، یا زه د انګلیسي ژبې باندې د خبرو قابلیت لرم، وړتیا لرم. So I can speak English.
زه د انګلیسي خبرې کولی شم. I can go to school. زه مکتب ته تللی شم. دا معنی چې I am able to go to school. یا I have زه لرم the ability قابلیت to go to school. I have the ability to go to school. I can منفي کې به څنګه استفاده کوي مرګلو؟ I can not ځکه دا اگزلري دی مین ورب نه دی لکه have has غوندې چې بل ورب ورته I cannot learn from cannot شه دی can't. I cannot speak English. زه د انګلیسي خبرې نشم کولی. Can you speak English? Can I speak English? Can she speak English? هغه کې yes no question کې. I cannot speak English. I cannot watch TV. I cannot go to school. مرګلو دا اکشن و سیچویشن درته وښیم state of being. ما درته وی چې اگزلري کې همیشه بی اچوئ اخر کې. مثلا زه وایم I can speak English. I can be a doctor. I can be a doctor. دا معنی چې زه ډاکټر کېدلی شم. I can be a doctor. دا معنی چې I am able to be a doctor. I have the ability to be a doctor. دا معنی چې زه د قابلیت وړتیا لرم چې ډاکټر شم. I can be a doctor. زه ډاکټر کېدای شم. دا state of being دی مرګلو. یو قاعده زده کړه چې ټول اگزلري چې کله هغه تاسو حالت یا سیچویشن یا state of being ته بدلوئ بي ور واچوئ شاته هغې نه دا state of being ته بدلیږي. نو آفرین I can speak English but not very well. یعنی I can speak English. زه انګلیسي خبرې کولی شم but not very well خو ډېرې ښې نه. نو دا can شو. او دا I can be a doctor. I cannot be a doctor. Can I be a doctor? آیا زه ډاکټر کېدای شم؟ مرګلو اوس ځمه دویم پړاو ته چې دا کوډ دی. چې څه دی؟ کوډ. نو can present دی او کوډ د can دویم حالت کوډ دی. دا ایل نه ایلی کېږي کوډ. نو دام ابیلیټي ښیي مرګلو چې څه ښیي قابلیت ښیي یا وړتیا استعداد ښیي خو کوډ past دی دا دویم فرام دی can دی. نو دا معنی چې دا past ability ښیي قابلیت ښیي خو په ماضي کې. دا معنی په ماضي کې قابلیت دا معنی چې مخکې تا د یو شي یا بل چا د یو شي وړتیا لرله خو اوس یې نه لري. I could ما کوی شوه. مثلا زه ووایم چې I could speak English. ګوره هغه جمله ما ولیکله چې تاسې ښه پې پوه شئ. دا ماضي دی. I could speak English. دا معنی چې ما د انګلیسي ژبې خبرې کولی شوې یعنی اوس یې نشم کوی. I could speak English last year. ما تیر کال د انګلیسي ژبې خبرې کوی شوې. دا معنی چې but I cannot speak English now. خو اوس د انګلیسي ژبې خبرې نشم کوی. I could speak English last year. I could play cricket last year. پروسه کال ما د کرکټ لوبه کولی شوه. د ماضي کې کوډ چې کله استفاده شي مرګلو دا معنی چې اوس یې نشي کوی. اوس هغه ابیلیټي یا قابلیت نه لري. نو I could speak English دا معنی چې I was able to speak English یا I had the ability to speak English. نو مطلب دا چې کوډ په ماضي کې استفاده کیږي. I could go to school. زه مکتب ته تللی شوم. I could teach to the students. I could pronounce very well. ما ډېر ښه تلفظ کولی شو. مطلب دا چې اوس یې نشم کوی. نو مرګلو د have to has to must او should دا ټوله اگزلري دي خو ځینې فرقونه لري اوس هغه نه. بیا انشاءالله په آینده کې هغه چې کله ووایم یو بل فرق درته وایم. مرګلو نو can په present ability یعنی په حال قابلیت ښیي او could past ability یا د تیر شوي زمانې قابلیت ښیي. I could run. ما منډه کولی شوه. دا معنی چې اوس یې نشم کوی. څه ستونزه دی یا عملیات دی یا هر مشکل چې وي نو دا کوی شم اوس یې نشم کوی. I could speak English. مرګلو بیا درته وایم چې سیچویشن کې ما درته وایي چې سیچویشن کې کوډ نه شاته څه واچوه be. I could be a teacher. I could be a teacher last year. زه استاد کېدای شوم. I could be a teacher.
زه استاد کیدای شوم خو نه شومه. ښه اوس مثلا مرګلو که تاسو منفي ته بدلوئ could not واچوئ که هېڅ خبره نشته. منفي ته I could speak English. I could not speak English. I couldn't speak English. I could not. Could not یا couldn't. لاټ فرم څه دی؟ couldn't. I couldn't speak English last year. ما پروسه کال د انګلیسي ژبې خبرې نشوي کوای. But I can speak English right now. خو زه انګلیسي ژبې خبرې کوای شم. I couldn't speak English. I couldn't go to school last year. I couldn't play cricket last year. But I can play cricket now. خو کوای شم. یا انفارمیشن کشکین what could you do last year هیڅ خبره نشته. مرګلو دا ډیر مهم درس او ډیر آسان درس و فکر کومه چې د برنامه وخت پوره دی او ځینې مرګلي خو بیا هم د وخت په باره کې پوښتنې کوي. نو مرګلو باید ووایم چې موږ په اونۍ کې 2 ورځې د دوشنبه او پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو درس لرو. نو درسونه خو ډیر مخکې تللي دي او دا چې اوس د وخت پوښتنه کېږي سړی خواشینی کوي. نو مرګلو ډیر مهم درسونو ته داخل شوي یو. وروسته د دې نه پلان داسې دی چې زه به په انګلیسي ژبې خبرې کوم ځکه دغه درسونه چې تشریح کېږي ټول دغه اصطلاحات past ability present ability د څه مشکل لري که زه انګلیسي کې وایم زه انګلیسي کې past ability present ability وایم که داسې وایم چې can is an auxiliary which talks about present ability. It means I can go to school, which means that I am able to go to school. I have the ability to go to school. No, that's agade. Masaka could zawam could talks about past ability. It means that you are able to do something, but now you are not able to do something because, or you are not able to do anything because it is talking about past ability, not about present ability. No margalo dear asana de انګلیسي ژبه سختي نه لري قواعد لري او د یغو قواعدو د زده کولو پر اساس اطمینان درکوم چې ستونزه به نه وي. خو یو شی چې زه مطمئن یم چې تاسو لږه پیچیدګي لرئ او ښه مغه کړی دی بیا تاکید کوم د ټینسونه مو چې ویلي دي مرګلو ټینسونو باندې ډېر کلک تاکید وکړه. یو انفارمیشن کوېشن چې موږ ویلي دي دا بیخي داسې ښه جملې پکې جوړې کړئ زده کړئ دی. 2 دریم دا چې د کوم سنټنسز د څلور چې افرمیټیو نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز دا څلور سنټنسز ښه ګردان کړئ دی. 3 او څلورمه مهمه خبره دا ده چې ملګرو اکشن او state of being یا سچویشن باندې ډیر تمرکز. کله چې زه په پاست یا سیمپل پاست یا سیمپل پریزنت ټینس کې غږیږم نو د اکشن ترڅنګ اتومات د ستاسو ذهنونه باید سچویشن ته لاړ شي یا state of being ته لاړ شي چې یاره استاد نو I could go to school زه مکتب ته تللی شوم. دا د منه چې اوس نشم تللی. زه هغه قابلیت چې مخکې مې لرلو اوس نه لرم ځکه د پاست ابیلیټي ښیي. نو څنګه داسې ویلی شو چې زه استاذ کېدلی شوم زه یو ښه لوبغاړی کېدلی شوی. نو دغه شی یعنې څنګه سټیټ اف بینګ یا سچویشن کې نو ما درته وویلې چې ټول اګزلري د سټیټ دپاره بي شاته استعمالیږي کارول کېږي ځکه بي خپل اول فرم دی. بي خپل اول فرم دی خو کوډ چې کله راغلو دویم دی دویم بیا بل واز نه استفاده کېږي. I could go to school it means I was able to go to school یا I had the ability to go to school. I can go to school دا معنی چې I am able to go to school یا I have the ability to go to school. نو مرګلو دغه درسونه مهم و او خدای دې وکړي. او مرګلو وبخښئ ښه شو چې جانزیب دغه خبره رعایت کړه. جانزیب وروره ډېر په معذرت باید ووایم چې امام مرګلو هغه تعداد چې کوم معین او محدد نفر یعنې زه فرینډ کوای شم ځان سره هغه پوره شوی دی. نو اوس ستونزه دا ده چې واقعیت ماته مرګلو ډېرو مخلص او صدیقو مرګلو ریکویسټونه کړي دي در حاله کې چې 350-400 پورې ریکویسټونه دي سره د دې چې ما 50,000 تعداد پوره دی نشم کوی. نو دې په اساس ما پیج جوړ کړی دی. مرګلو دغه پیج تعداد محدود دی نو تاسو کولی شئ چې هغه فالو کړئ هغه لایک هغې کې ما سره ځانونه فرینډ کړئ. نو هغه فیسبوک کې نفر پوره شوي دي له بده مرغه نشم کوی چې نور مرګلي واخلم. نو که ستونزه نه وي تاسو هغه پیج فالو کړئ. نوره تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. او که څه ستونزه څه انتقادات او پیشنهادات په کمنټونو کې او یا میسنجر مو په اختیار کې دی. ښه وختونه ښې چارې الله مو خوشحال لره.